السلام علیکم ملګرو. امید لرم چې ښه به څنګه چې تاسو ته پته ده کومه یو غوغا چې په سوشل میډیا باندې جوړه ده صدر اکبر خان وغیره کوم هغه دغه منګنې دی که څه دی دغه پولیس هغه تاڼه چې کوم ده دنیا خلک لګیا دی په دغې کشمکش کې چې یاره قتل چې کوم دی حقیقت پته ونه لګېده چې یاره دی په څه وجه باندې مړ شو په څه وجه باندې د ځان پانسي کو نو کوشش وکړو چې ویډیو را سره کمپلیټ وګورئ ملګرو. ستاسو له اول په سیډ سکرین باندې دا ویډیو ګورئ چې یاره شازیب چې کوم دی هغه ډاکو یعنی په دې دکاندارانو باندې تمانچې ایښودي دي یاره د چا نه به وي چې یاره ماله پیسې راکړه وغیره مختلف قسمه د دکاندارانو د خبرې تاسو لږ شارټ کلیپس واورئ دغه ویډیو به هم کتلي مي بیا در سره لږ پوره ویډیو شیر کوم. څه چې وی حقیقت به وی او الله ته مخکه چې دا کوم دلته کې سبا او پرون واقع شوي وه او وګو چې کومه شوې ده دا ماشوم خلک وایي چې یاره دا موټرسایکل سر نیولی و دلته کې د څه اتیا پاتې کړي وه یاره سرجي دا خو یو ځل راغلی و دا زموږ مرګی لاندې راکوشو دی خو لاړو دا ډېر تیزۍ کې راکوشو ما یې لکه ولې راکوشو یار وایي بر رامې شا تمانچه راوایسته دا لږ دوباره راکوشو داسې لاړو لږ ساعت بعد زه متیاز لرام چې دوباره راله دا لږ در ایسار کړی و دلته ما یې ولې لکه دا ما کس دی په ما یې تمانچه راویستې ده دلته ورسره مونږ خلاصې ملاسې مو کو تماچه هم ترې واخېسته د بازار کسان هم را سره شو لاړو تاڼې ته م خلک وایي دا تماچه چې کومه وه دا د دروغنو وه رښتیا وایي نه سرجي صحیح تماچه و ریل تماچه و لاس یې پېښی و او جي او ده ورسره لاس باس اچولی و او سرجي د نیولی و که هغه د نه وی نیولی دلته چې څوک بازار ته راځي او په دې بازار والے دې مطلب تماچې روباسي ښه که دا درې څلور زه دا وایم زه دا ملګرو دغه د ویډیو شارټ لیست به هم کتلی وي چې یاره کوم هغه دکانداران دی د صدر اکبر خان کوم چې هغه لاول د پولیس دغه کو بیا دوباره خلکو پرې راپاسېدي چې یاره دا کومه ویډیو چې د ویل شوه سترګه چې وایي بهرحال نو اوس دی لګېدلی د هغه دکاندارانو چې کوم دی تپوسونه کوي چې یاره تاسو دغه هلک لیدلی نو ټول دکانداران په یو دغه باندې لګېدي څوک وایي په ما باندې تماچه ایښودې وه چې یاره یو ډرون کیمرې والا ملګری به ګوري دا ویډیو ډېره زیاته وایرل ده تقریبا 20 غنټې به د دې کېږي چې یاره ډېر زیاته وایرل شوې ده خو شاید ډېرو خلکو د خپل پیجونو دغه نه اپلوډ کړي دی چې یاره دغه دکانداران دي چې د شازیب چې کوم دی په دغه وجه باندې ځان پانسي کړی چې یاره راغه شه هغه ته پته وه چې یاره ما خو تماچه په دکاندارانو باندې ایښودې ده په نور عام خلکو باندې مې ایښودې ده تماچه او یاره اوس په زما پلار راځي هغه به سوی نو کیدای شي یو وجه دا هم کیدای شي چې یاره د تماچې د یرې د وجې نه چې کوم دی ځان پانسي کړی وي چې یاره ما ته به اوس مخکې مسله جوړېږي مین خبره پکې هم دغه راله چې یاره د ډېر خلک وایي چې یاره د موټرسایکل د کاغذونو په وجه باندې اوس پکې بله خبره هم دغه راځي چې یاره دی خو کم سن زم مطلب دا دی عمر یې کم و 14 کاله نو که ده سره تماچه هم وه بهرحال خو دومره غټ قدم چې یاره په دکاندارانو تماچې کې دا هم یو سوال دی بله خبره دا چې یاره د پولیسو کار سو چې یاره دلې ګوتې ماتې کړې لکه داسې خو پولیس نشي کولی او په ده باندې نور تشدد هم شوی چې یاره د ملا هغه فټوان به تاسو لیدلي چې وایرل شو چې یاره په ملا باندې هم د ده زخمونه دي یعنې صرف د پانسۍ هغه دغه نشي چې یاره صرف دی ځان یې پانسي کړی دی نور زخمونه ګوتې هم ماتې شوي دي نو ډېر خلک په دغه کشمکش کې هم د مختلف قسمه پروپیګنډې روانې دي فلحال نو یو ثبوت صرف دغه نوی راغلی چې یاره دکاندارانو دا ووایي چې یاره د په دې مونږ باندې تماچې چې کوم دی کېښودلې چې ما یو ملګری و چې ډرون کیمره را سره وه هغې یې اخېسته نه ما باندې تماچه کېښوده ما دوکان پرېښو دا بل هم وایي چې یاره ما ورسره واخل کول نو مین خبره اوس دا راله چې یاره د تماچې په هغه دکاندارانو باندې ایښودي دي د دغې یرې نه کیدای شي د ځان وجلی خو اوس یو سوال بل لا پیدا کېږي چې یاره د دا ګوتې چا ماتې کړې دا ګوتې څنګه ماتې شوې او بیا په دې املا باندې زخمونه څنګه رالل او ډېره ملګري دا وایي چې یاره په تاڼه کې چې کوم هلک ځان پانسي کوي دا چې د بل ځای ویډیو ده دا د ده ویډیو اډو ده وایي نه دی پانسي کړی بل چا دی عجیبه خبره ده عجیبه منظر دی کوشش وکړئ ملګرو چې ویډیو سره مخکې شیر کړي انشاءالله نوي نوي اپډیټس به د دې سره سره راځي چې یاره د تماچې ایښودې اوس مخکې به هم نور سره دغه راوځي چې یاره د تماچې رښتیا ایښودې وایي دکاندارۍ نور تفتیش به کوي یا پولیس ولا دا ګوتې رښتیا ماتې کړي دي اوس نوی نوی ثبوت پر راځي انشاءالله کوشش به کوو چې ستاسو سره ضرور شیر کړو خو ویډیو مخکې شیر کړئ اوس په دواړه طرفه دواړه سوالونه دي او سوالونه نیمګړي پاتې کېږي ځکه چې یاره د ده سره تماچه وه د دغې یې به یې ځان وجلی خو بل کې ده خو ځان ووجو نو دا ګوتې څنګه ماتې شوې او بله دا چې په ملا کې دا زخمونه څنګه رال دا یو سوال او دا نیمګړي دي انشاءالله دا به کمپلیټ کېږي ډېر زر او نوي ثبوتونه مو مخې ته راځي